طالبان ولې د خلکو په قلبونو کې ځای لري یو تعداد زیات دی ولې طالبان خلک خوښوي ځکه دوی تیزه ژبه لري او جدي عمل لري سبا د دا بې پیلوټه طیاره راځي پارک باندې د بمبارد کوي دا رئیس الوزرا باندې د بمبارد کوي په دې وزارت دفاع او داخلي او مالیې باندې د بمبارد کوي ته به تیزه ژبه نه ورسره چلې ته ورته وایسې 18 وارې کرزی ورغی پاکستان ته ډاکټر صاحب اشرف غني څو ځلې ورغی هماغه سردار مات داوود شهید اوسې هماغه هماسې تیزه ژبه درلوده چې پاکستان ځان نه ښوراوه او نن د پاکستان دپاره تیزه ژبه پکار ده بلې تیز خلک پکار دي ځوانان ورته پکار دي سیاسي احساساتي ځوانان وي همغسې احساساتو نه کار واخلي د دې په مقابل کې موږ نشو کولی چې موږ ورته وایو چې راکه لاس د دوستي ته مې بمبارتوه ته مې وزنه زه به لاس د دوستي در کوم قطعا موږ ته څه پاتې دي چېرته کوم کور هم ماته سلامت پاتې ده خو هغسې چې وغسې لو زلزلې وه نو اوس هم موږ کېنو پاکستان ایران ته چې هر څه په موږ کوي موږ تیزه ژبه هم استعمال نه کړو تیزه هم خو چې 10 هغوی مري یو به موږ مړ شو که 10 موږ مرو یو به هغوی مړ شي خپل وطن هم د خپل خلک هم دې مجبور یې چې ویژغورو